شروع په نامه د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. نن زموږ څوم لیکچر دی؟ شپږم. نن زموږ شپږم لیکچر دی. په دغه لیکچر کې به انشاءالله موږ هغه درس وایو چې موږ نه پاتې شوی دی. ښه راځو موږ دلته یو صحیح ده. او کوم ځای کې ورکه دیز پورې ویلی و که نه دا هم ویلي ده شي نه ښه فنډ به وایو. نن به دا وایو ایلیمنټ دا به وایو. دې کې ډېرې خبرې دي څنګه انسان ته یو دم ټوپ کړی دی. ښه نه ښه فرض مثال زه راځم دلته لیکم چې سوري صحیح ده داسې یو لیکنه ما وکړه زه راځم دلته ودرېږم او دې وخت کې دا وهم دا به دې خوا راځي پام دی ورته دا به داسې راځي او دا خو دې زده کړي ده دا مې ویلي درته ښه فرض مثال دلته دا دی که نه زه غواړم دا سینټر ته راولم سینټر ته به راشي دا غواړم چې دې اړخ ته یې راولم دې اړخ ته به راشي او که دې اړخ ته یې راولي دې اړخ ته به راشي او که سینټر ته یې راولي سینټر ته به راشي صحیح ده. یا فرض مثال زه راځم او یا فرض مثال زه راځم دا لږ غټومه دارو صحیح ده دارو مې لږ غټه کړه او زه غواړم دا پاس راولم پاس به راشي که تا دلته راولم دلته به راشي د دې وظیفه دا ده زه دې کړم پرې منځ ته راولم ډاون کوم یې صحیح ده بسې میډل ته راولم اپ کوم یې صحیح ده لکه لیفټ خوا ته یې راوله رایټ خوا ته یې راوله صحیح ده. او که ته غواړې یا داسې کار وکړه دا راولم دلته راولم او ته غواړې دلته باندې کلیک کړه او ته غواړې دا دې اړخ ته راولې دې اړخ ته یې راوله دې اړخ ته یې راولې دې اړخ ته یې راوله پام دی ورته نو دا دیز نه کېږي. دیز نه دې ته لوکیشن ټاکلی شي سره کوم چې ټاکي ګوره ښه دې باندې کلیک کړه داسې یې راولي ګورې داسې یې راولي. دا خاص کر د ازیرۍ دپاره استعمالېږي پام دی ورته ازیرۍ دپاره چې موږ کله ازیري جوړو نو تاسو چې سره کوم خوښوي ازیرۍ کې دا روټیټ کولی شئ هم دا د فارمیټ د ازیرۍ دپاره دی. یا دې نه ورته خپله درجه هم ټاکلی شي ګوره داسې ورته داسې یې راوله اوکې ووهه داسې به ورته راشي صحیح ده. دلته راشه فارمیټ ته راشه فارمیټ سل سره کوم چې خوښوي راشه داسې ورته ورکوم درجه ورته ورکوي نو د درجه هم ورکوی شي اوکې که درجه ورته ورکوي چې سره کوم چې د خوښوي هماغه شانتې راوستې شي صحیح ده. بله خبره لکه دا مو شو بله خبره داسې ده که نه دا شی دا خو پېژنې تیار دا به الریډي تا ته زده مې لکه فرض مثال ته لیکم چې ښه ته لیکم چې فرض مثال بک پښتو ته ورته لیکم چې کتاب دا اوله کې داسې ښه فرض مثال زه لیکم دلته دا مې تا ته مخکې ویلي مو که نه لیفټ رایټ دی که نه ته لیکم چې مثال کتاب لیکم چې مثال بک دا لیکم چې فرض مثال کتاب څه شو که نه رایټ ټو لیفټ او لیفټ ټو رایټ ګوره ښه خو دا زه دې ته بدل کړم ګوره داسې به شي څه شو دا بیا داسې راځي صحیح ده دا بیا دې نه چینج کېږي چې لیفټ ټو رایټ دې نه چینج کېږي صحیح ده که نه ایزه شو ښه. بل لفظ رب څه شي ته وایي رب دې ته ویل کېږي دلته زه لیکم فرض مثال ته لیکم چې افغانستان ته لیکم چې افغانستان هېواد داسې ولیکل که نه افغانستان هېواد دا و دا دې نه ووته کو نه وته ووته که دې وخت زه دا رب هم ګوره رب باندې کلیک کوم چې رب باندې کله کلیک کوم ګوره دا په یو لیکل کې راشي زه دې کوم ګورئ دا اوس یو لیکل نه وتی دي که نه په یو لیکل کې نه دی که نه د یو لیکل نه وتی دی نو ته راشه رب باندې کلیک کا رب ټیکس دې باندې کلیک کوم و دا په یو لیکل کې راشي زیبه زیبه شي صحیح شو که نه. ښه ته اوس غواړې که چې دغه د ما سپین په کار دی نه دا نه خالي چې دا د دې خوښ په دې باندې کلیک کوم مرج که ها مرج به شي دلته اوس لیکه عنوان فرض مثال ولیکه چې زموږ هېواد افغانستان هېواد افغانستان دی نو معنا دا دی چې ته مرج کولی شي. بیا دا مرج په څو قسمه دی ښه کراس مرج دی لکه فرض مثال دلته کوم مختلف مرج دي لکه فرض مثال ته چې داسې کار وکړو سوري بیک ته راځم چې کار وکړه دا کراس مرج کا کراس مرج یې کړه ته نه کراس مرج نه دا ماته چې دی مرج سیل کا طالب سیل مرج کی صحیح ده ته داسې کار وکړه چې ما دې ان مرج کوه می مرج کوه طالب یې چې کوي لکه نه مرج کوي صحیح ده دا ټول شیان په دې کې څه دي ځای پر ځای دي ښه ښه. بل لفظ لکه دا ډېرې مهمې خبرې دي ښه
زه راځم یو نوی ورک اخلم. نوی ورک به څنګه اخلي؟ کنټرول ان. صحیح ده. ښه یو نوی ورک اخلو. فرض مثال دلته زه لیکم چې کوم چې نیم دلته لیکم چې سیلري مې ولیکل. صحیح ده. نیم لیکم فرض مثال جان مې ولیکلو او راځم دې باندې کلیک کوم. صحیح ده. ښه دا به تاسو وښیم. صحیح ده. دې کې دوه خبرې کوم، دا به دې کې به نورې خبرې سبا لکو ځکه دې سره کې خبرې ډېرې دي، ویډیو بیخي غټي. صحیح ده که نه؟ یو خبره پکې کوم بس. صحیح ده. یو خبره پکې کومه ده دا خبره کوم. اوس ته غواړې که نه دا دی که نه دا دې ته ته دغه راولي څه نومېږي دې سره ډالرس راولي. ډالرس دې باندې کلیک ګورې تا ته پې ډالرس راشي. ډالر دې ډایرکټ چینج کړي. مثال $9000 دا دې چینج کړه. نه مې ته صرف دا ډالر ویل ښه دا مې ورته صرف دا ډالر مې ورته ویل. نو دې کې دا سیسټم پاتې دی. دا به سبا انشاءالله کوشش به کوو. سبا به انشاءالله دا ووایو. صحیح ده. والسلام. ښه راځو دا یو خبره پاتې شوه کنه تا وایي چې دا دې وایي کوم ځای نه راوستې دې کسټوم. ښه سبا پکې بحث کوو. صحیح سبا